د مزار شریف ښار په نهمه ناحیه کې د 413 متره په اوږدوالي د یو سړک د کانکریټ اچونې چارې د مزار شریف ښاروالۍ ریاست لخوا پیل شوې. مسؤلین وایي چې په دغه پروژه باندې 4 میلیونه 500 زره افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ بودیجې لخوا ورکول کیږي. دغه پروژه چې نن موږ افتتاح کړله دا د بلند منزلونو شاته یا د کارته نوشاد په سیمه کې چې په نهمه ناحیه کې موقعیت لري. 413 متره سرک دی، طول 413 متره دی، 8 متره عرض لري او دواړو خواو ته یولې لري چې د یولو عمق و عرض یې 50 په 50 کې دی او دا پروژه به انشاءالله په 3 میاشتو کې او په 90 ورځو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. نگاه کیفیت کار و وقت زمانش و مدت 3 ماه انشالله تکمیل می شود. ما کوشش میکنیم که با زودترین فرصت را تکمیل کنیم. از نگاه کیفیت کار انشالله دلتان کل مردم اطمینان میتون که دلشان جمع باشه. به وجه حسن انشالله ما را تکمیل میکنیم و به شهروالی تحویل میدیم. بلخوا بیا د دغه پروژې د عملی کار په مراسمو کې د مزار شریف ښاروال مرستیال د کار د ښه کیفیت په اړه ټینګار وکړ. اداره مزار شهروالی در سال 1430 تقریبا در حدود 43-42 پروژه داره، پروژه انکشافی. با وجودی که شهر ما و شما الحمدلله یک شهر واسع و پرحجم و پرازدحام هستند و در یک ساحه معلوم نمیشه. خب با وجود از اداره مزار شهروالی کارهای خود ادامه داده و در بخش انکشافی پروژه انکشافی الحمدلله در سراسر شهر جایی که اولویت داره کارهایشان شروع هستند. ورته مهال د مزار شریف ښار د نهمې ناحیې اړوند اوسیدونکو د خپلو ټولنیزو ستونزو د لرې کولو په اړه د دغه سړک د کانکریټ اچونې کار یو نیک اقدام وباله. به خاطر همین سرکایی که قیر میشه ما خیلی از شهروال صاحب معاون صاحب اینا خیلی خوش هستیم. در سابقی بود اینا خیلی لای بوده، گل بوده، بسیار کوچا کثافات هم چیزا بسیار بوی میداد. دم بهارا و دم گرمی خیلی ما اذیت میشیم. خلاصه دیگه براتون بگم با خاطر همین داماچت ما رفتن نمیتونستیم بخاطر بسیار کالای ما لای میشت، خیلی او میگرفت، دنده او بود دیگه بودک. ما بسیار خوش هستیم که طول چند ساله که کوچه که بسیار یک کوچه مهم بود و این چند سال بود اما تو بدون کانکریت مانده بود و مشکلات زیاد مردم مواجه بودن. حتی در زمستان برات بگویم که از 10-15 سانتی او زیادتر حتی شما میبینن که جوی حتی نداره، جوی صحیح ندارن دیگه. بنابراین که کانکریت میشه برای ما یک افتخار کلان است و انشالله که در نگهداری سرک ما انشالله کوشش زیاد میکنیم. د مزار شریف ښاروالۍ ریاست د 1403 کال پروژې په داسې حال کې تطبیق کیږي چې تیر کال 20 پراختیایي پروژې د 250 میلیونه افغانۍ په لګښت سره سرته رسولې وې.